ژوند څه دی او موږ د څه لپاره پیدا یو؟ انسان ته خدای جل جلاله لوی فضیلت ورکړی او هغه یې اشرف المخلوقات بللی دی، یعنی پر ټولو مخلوقاتو غوره دی. ټول کائنات د انسان لپاره پیدا کړي او هغه یې انسان په واک کې ایښي دي، یعنی د انسان لپاره مسخر کړي، خو انسان بیا د عبادت لپاره پیدا کړی دی. رښتیا هم چې ټول کائنات شپه او ورځ په منظم شکل سره لګیا دي تر څو انسان ته د ژوند کولو لاره هواره کړي. اوس نو دا په انسان پورې اړه لري هغه لار چې کائناتو د ده لپاره هواره کړې ده د هغې څخه په ګټې اخیستنې سره څرنګه ژوند وکړي. الله تعالی په خپله وعده په خپله وفا ټینګ ولاړ دی، خو انسان بیا سرکشي کوي. الله جل جلاله د انسان لپاره څومره عظمت او کرامت ورکړی دی. ټومره کائنات د ده لپاره پیدا کړي دي او ټول کائنات د ده لپاره منظم روان دي، خو یوازې انسان دی چې د کائناتو او د الله تعالی لپاره منظم نه ځي. انسان باید په ژوند کې ټاکلی هدف ولري، لکه څرنګه چې خدای جل جلاله ټول مخلوقات د یوه ټاکلي هدف لپاره خلق کړي دي. انسان باید په ژوند کې د وخت څخه پوره ګټه واخلي. هر کله چې ورته د زده کولو موقع په لاس ورغله یو څه دې زده کړي، خپل وخت دې بې ځایه نه تېروي، ځکه چې تر شوی وخت بیرته نه راځي. انسان باید په ژوند کې صبر او تحمل ولري، ځکه چې ژوند له ډېرو کړاوونو او ستونزو ډک دی. انسان باید خپل هدف ته د رسېدو لپاره د دې ټولو ستونزو او کړاوونو سره مبارزه وکړي او د دې ټولو پر وړاندې مخ په وړاندې لکه غر په شان ودرېږي. کوم چا څومره ښه ویلي دي چې د بدونو مقصد یوازې پاڼو رژول نه دي، بلکې د ریښو ازمایل دي چې څومره ټینګې دي. انسان باید په ژوند کې قناعت ولري. بې ځایه خواهشات او بې ځایه غوښتنې انسان په ژوند کې ناکامه کولی شي. کوم څه چې په لاس کې لرو باید په هغې خوښ واوسو. هغه وایي که نه چې یا خو خپل د هیلو په اندازه زیار وباسئ او یا هم خو خپل د زیار په اندازه هیلې وکړئ. راځئ د الله تعالی رښتیني بندګان جوړ شو او د الله تعالی سره په پاکه او سوچه مینه باندې اړیکه جوړه کړو، د الله تعالی عبادت وکړو.